کارګو سړی و د مسلکي کس و پورته ورته خوشحاله یې کړ رایه ورکړه د طالبانو د تصفیه کمیسیون وایي 2000 طالبان مو شړلي هیڅوک د پخوانیو پوځیانو د ازارولو او پیغور ورکولو حق نه لري. جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې یو شمېر ولایتونو کې د ځینو طالب ځواکونو لخوا د پخوانیو پوځیانو پر کورونو چاپې وهل او د هغوی ازارول پیل شول، نو د طالبانو دا کړنه د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ شوه. نو همدې ته په کتو تصفیه کمیسیون مشر اعلان وکړ چې وروسته له دې هیڅوک حق نه لري چې پخواني پوځیان ازار کړي او یا یې ووهي. هغه زیاته کړې طالب مشرانو ته پکار ده چې په نظامي او ملکي برخو کې دي د پخواني نظام کسانو څخه ګټه واخلي، ځکه افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر څوک حق لري چې کار وکړي. د طالبانو د تصفیه کمیسیون ویلي د ولایتي رئیسانو په ګډون موږ نږدې 2000 تنه له خپلو لیکو ویستل. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون وایي چې تر اوسه 1895 تنه له خپلو لیکو تصفیه کړي او دا لړۍ لا روانه ده. دغه کمیسیون له مشخصو جزئیاتو پرته دا هم ویلي چې په ویستل شوو کسانو کې یو شمېر ولایتي رئیسان هم شامل دي. باختر اژانس بیا د یاد شوي کمیسیون د چارواکو په حواله وایي چې یو شمېر دغه کسان نیول شوي هم دي او قضیې محکمو ته سپارل شوي. د طالبانو د تصفیه د کمیسیون د معلوماتو له مخې یو شمېر تصفیه کیدونکو کسانو خپله د دوی لیکې پرېښي دي. کمیسیون دا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتې شونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هیواده تیښتې ته مجبوروي. دغه کمیسیون له خلکو غوښتي چې د داسې خلکو په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. د طالبانو د لیکو د تصفیه خبر په داسې مهال ورکړل شوی چې د دوی دفاع وزارت په مختلفو ولایتونو کې د خپلو جنګیالیو د پوځي روزنو او د امر بالمعروف وزارت جنګیالیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه د روزنیزو ناستو خبر ورکوي. درنو کتونکو، د دغې موضوع مربوط نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.